نمونه ضرب کسر ترینوم د دوی حل لاره اشاره وټاکه. تاسو اوس داسې تصور وکړئ چې لوی تر صفر دغه شی بیخي موږ لرو نه، دا د باینومونو ضرب دی. زه د دې اشاره غواړم وټاکم. د دې اشاره څنګه ټاکلی شئ؟ بلکل د اشارې د ټاکلو دپاره موږ تاسو څه ویلي وو؟ د هر یو صفري قیمت راواخله، هغه پر محور په نښه که، بیا د هر باینوم اشاره جدا جدا وټاکه، په آخر کې ټولې اشارې ضرب کړئ. نو زه اوس د نامساواتو د حل دپاره ما تاسو ته د دغه درو دانو نامساواتو حل څه ویل؟ که د باینومونو ضرب و، که کسري حالت و، که ترینومونه وه، تاسو باید څه وکړئ؟ اشاره باید وټاکئ. نو زه لومړی د دې اشاره ټاکم. د اشارې د ټاکلو لپاره د هر یو صفري ذهني راته ووایاست، دا خو اسانه خبره ده. منفي یو، بلکل مثبت یو، منفي درې. اشارې صفري قیمتونه هم پیدا کړه. دا به د اعدادو پر محور په نښه کړي. مثبت لایتنی او دا طرف هم منفي لایتنی. درې دانې صفري قیمتونه لرو، دا درې دانې صفري قیمتونه، دا یو اضافه خط. دا قیمتونه چې تاسو لیکئ دقت وکئ چې ترتیب مو هیر نسی. لوی عدد ښی طرف ته، کوچني عدد چپ. د مثبت مقایسه اکثرا د ټولو زده وي، په منفي کې ځینې وخت ګډوډ سي. نو اسانه لاره دا ده که چیرې په یو ځای کې تاسو ته مشکل جوړېدی، مثبت یې مقایسه کوئ. صحیح ده؟ اوس مثال زه دفعتاً تاسو ته منفي یو پر دوه لوی دی که منفي یو پر درې لوی دی؟ منفي یو پر دوه لوی دی. اما صحیح خبره دا ده چې منفي یو پر درې لوی دی. وینې ګډوډ سو درته؟ نو زه څنګه وکړم دا کار؟ نو زه درته وایم که په منفي کې درڅخه غلطېدی، بهترینه لاره دا ده چې مثبت یې مقایسه کوئ. اطراف په منفي کې ضرب که بېل هغه مو اوس نامساوات هم زده کړي. زه څه وایم؟ صحیح ده. یو پر دوه لوی دی که یو پر درې؟ تاسو پوهېږئ هغه کسر لوی دی چې مخرج یې کوچنی وي. نو دا خو واضح ده چې یو پر دوه لوی دی. اوس اطراف په منفي یو کې ضرب که، دا به منفي یو پر دوه سي، دا به منفي یو پر درې، او لوری به تغیر وکړي. نو دا شکل ځینې جوړ سو. که د منفي مقایسه چاته مشکله وه، د هغوی مثبتونه دې مقایسه کړي، په آخر کې د اطراف په منفي کې ضرب کړي. د منفي او مثبت مقایسه خو د هر چا زده ده. مثبت تر منفي دایم لوی دی. مثبت و مثبت اکثرا اسانه وي. ښه، نو اوس راځم په دې درو عددونو کې چې زه په نښه کوم چې کم یو ښی طرف ته، کم یو چپ طرف ته. دا یو مثبت دی، دا خو واضح دی چې دا تر ټولو لوی سو. منفي یو منفي درې کې که د چا څه غلطېدی، یو درې دې مقایسه کې درې لوی دی. اطراف په منفي کې ضرب کوي، په منفیانو کې بیا منفي یو لوی راځي. نو منفي یو لوی دی او بیا منفي درې. ښه، اوس راسئ د هر باینوم اشاره وټاکئ. ایکس مثبت یو، صفري قیمت یې دلته ما لیکلي منفي یو، دا یې منفي یو. د صفري قیمت ښی طرف د ا علامه، ا مثبت دی نو دا مثبت، او چپ طرف یې خلاف. ایکس منفي یو، صفري قیمت یې یو، دا د ا علامه، ا وګورئ مثبت دی. ګورئ دا د صفري قیمت چپ طرف چې هر څومره خاني وي هغه مهمه نه ده. دا ټول طرف ته موږ څه وایو؟ چپ طرف، او هغه ټول طرف ته ښی طرف. نو دا ټول خلاف ا راځي چې منفي. د ایکس مثبت درې، صفري قیمت یې منفي درې. ایکس مثبت دی، دا طرف راځي، د ایکس ضریب مثبت دی، دا طرف راځي مثبت، او دا طرف منفي. دلته چې زه تاسو ته ولیکم د افادې اشاره، افاده مطلب مې د دوی ضرب دی، یعنې دغه افاده. تاسې علامې ضرب کړئ. تاک واره منفیان منفي، جفت واره مثبت، یو وار منفي پکښې کې دی، او دا ټول مثبتونه دي. اوس علامه تیار تعین شوه که نه؟ تر دغه ځایه پورې زوړ درس دی. ما تاسو ویلو په دوی کې اشاره وټاکه. تر دغه ځایه پورې د زاړه درس په اساس ته راځي. ښه، تر دې ځایه چې رالی، ما تاسو ویل بیا څه وکړو؟ مې درته ویل چې په سوال کې مو ولیدل، بیا به ووینئ چې نورې څومره کم کار پاته دی. علامه خو مې وټاکل، اشاره خو وټاکل سوه. اوس زه نامساوات څنګه حل کړم؟ ته راسه وګوره، افاده لوی تر صفر. ګورې زه دې ته نوم ورکوم، دا ټول ته افاده. دا ووایاست لوی تر صفر. افاده لوی تر صفر یعنی مطلب افاده مثبت. اوس به دلته راواخلې یوازې مثبت ځایونه، همدغه یې حل سو. راواخلې دا یوازې د جواب په شکل ولیکئ. یو دا دی د منفي درې څخه تر منفي یو. اوس تړلی ونیسم که خلاص، هغه د دغه ځای معلومیږي. ګورې تاسو ته ویلي وایي یوازې لوی تر صفر راته ووایه، خو دې صفرونه مه وایه. نو تاسو صفري قیمتونه مه شاملوئ. دوې دانې
ساحې دي اتحاد وکړي د یو څخه ترلای تنئ. څنګه دی د نامساواتو حل؟ اسانه دی. رښتیا چې اشاره مو وټاکل جواب تیار موجود و، حتی تر اشارې ټاکلو مونږ کار کم نه سو، په هغه کې به مثبت هم ویل چې دلته مثبت دی دلته منفي. په نامساواتو کې اوس یوازې څه کار کوو؟ هغه یو دانه راخو کوم یو چې سوال کې غوښتنه ده. صحیح ده؟ سوال بل راخلم. که دا څوک یاداشتي زړه ځکه دا خو د فعالیت مثال دی، مګم دا سوال چې کاروم دا د کتاب دی. دا بیا کسري حالت رالی. کسري ته مې څه ویلي؟ موږ ټول نامساوات په دوه خبرو زده کړي دي. لومړۍ درجه والا ته اکس ته حل کړه، پاته ټول اشاره وټاکه. ښه دا کسري دی، اشاره ټاکم. مګم اشاره چې تاسو ټاکئ دلته نو اوس یو تعداد کوچنۍ خبرو ته دقت ولرئ. اشاره چې تاسو ټاکئ دا یو طرف باید صفر وي. وګورئ دا یو طرف ته څه شي دی؟ یو. دا یوازې په کسري کې دا شرط دی؟ نه، دا یوازې په کسري کې نه دی، دا په دې کې هم دی. دا یو طرف باید صفر وي. اوس که سوال داسې درته پیدا دی که صفر نه و څه به کوم؟ را انتقالوی به چې کسر دی غیر واجب به کړي چې یو کسر سي. که دا حالت وي ټول قوسونه ضرب کوي، هغه هر عدد چې دی د هغه په نظر کې نیولو سره بیرته یې د سره تجزیه کوي. یعنې مطلب دا دی چې دا یو طرف یې مطلقا باید څه وي؟ صفر. ولی کله چې زه اشاره وټاکم ما ته دا نه ښکاري چې افاده چیرې تر یو لویه ده چیرې تر یو کوچنۍ ده، ما ته دا ښکاري چې افاده چیرې مثبت ده چیرې منفي. مثبت و منفي د صفر نه لوی کوچنۍ معنا لري. صحیح خبره ده؟ نو زه د دې د اشارې د ټاکلو نه مخکې اول د دې یو مشکل ورحلوم. 2x پر 5x مثبت 3 دا یو راواړوئ دې طرف ته منفي یو لوی یا مساوي صفر. دا به اوس داسې یعنې غیر واجب کوي. ښه دا څنګه غیر واجب کولی سي؟ مخرج په دغه عدد کې ضرب کوي، د صورت سره یې جمع کوي. نو په صورت کې خو موږ لرو 2x، دا چې دلته ضرب کوي منفي 5x منفي 3، نو هغه په صورت کې راځي منفي 5x منفي 3. په مخرج کې 5x مثبت 3 لوی یا مساوي صفر. اوس نو 2x منفي 5x منفي 3x منفي 3 او په مخرج کې 5x مثبت 3 لوی یا مساوي صفر. بالکل. اوس نو دا سوال د حلولو وړ دی. دا خو کسري نامساوات دی. زه دا حل کم څنګه؟ دا ته څنګه حل یې؟ دا کسري والا ته اشاره وټاکه. اشاره ټاکل مو زده دی. د دې صفرین پیدا کوم، د دې صفرین پر محور یې په نښه کوم. یعنې مطلب دا غیر مساوات اسانه موضوع. بالکل غیر مساوات دومره ستونزه نه لري، مشکل یې کم دی. ښه د دې صفري به زه درته را پیدا کړم. منفي 3x منفي 3 مساوي په صفر. منفي 3 دې طرف ته راولي. منفي 3x مساوي په مثبت 3 اطراف د x پر ضریب وویشي. منفي 3 تقسیم پر منفي 3 یو، 3 پر منفي 3 منفي یو. دا دی، دا دغه صفري رالی. د دې صفري 5x مثبت 3 مساوي په صفر. 3 دې طرف ته راولي. 5x مساوي په منفي 3 اطراف د مجهول پر ضریب x مساوي په څو رالی؟ منفي 3 پر 5. دا یې دوه دانې صفري قیمتونه. چې صفري قیمتونه پیدا کړه، اوس خو زه د اشارې ټاکلو پروسه مخته وړم. بیا مو څه کول؟ دا مو د اعدادو پر محور په نښه کول. مثبت لای تنئ منفي لای تنئ. دوه صفري قیمتونه لرو، غلط یې نه کوي. منفي یو لوی دی که منفي 3 پر 5؟ منفي 3 پر 5 لوی دی. ټول دغه خبره کوي منفي یو لوی دی. څوک وایي منفي یو لوی دی؟ ډېر دی، یو لښکر دی. ګورئ بیا در څه غلط سو. تاسې دا راته وایاست 3 پر 5 لوی دی که یو؟ په دې ټول پوهېږي چې یو تر هر واقعي کسر لوی دی. 3 پر 5 واقعي دی. نو دې کې خو هېڅ شک نشته، په دې موږ پوهېږو چې یو لوی دی. یو تر هر واقعي کسر لوی وي او یو تر هر غیر واقعي کسر
کوچنی وي یا ورسره مساوي وي. هغه کسر چې صورت مخرج برابر وي هغه هم په غیر واقعي کې راځي. هغه خو ټول په پوهېږي چې هغه یو دی، نو په دې پوهېږي. اوس اطراف په منفي کې چې ضرب کوي دا به منفي یو سي، دا منفي 3/5 لوری به واوړي، نو منفي 3/5 لوی سو تر منفي یو. چا ویلی و چې منفي یو لوی دی؟ ښه هېچا نه وویل. منفي 3/5 منفي یو. ښه که د دې لحاظ ورته وګوري چې ولې مو اول وویل چې منفي یو لوی دی، اوس پر پښیمانه یاست، نو موږ دا خو ښه کار ونه کوي. زه بیا د بل لحاظ ورته ګورم چې کله حقیقت درته معلوم سو تا ومنئ، خپل د خبرې څخه تیر سوې، دا بودې بیا زه ګورم. صحیح خبره ده، هېڅوک په صنف کې نه سو پاته، ټول موافقه وکړه چې منفي 3/5 لوی دی. صحیح. اوس راسئ دا افاده منفي 3x منفي 3 یو شي ته متوجه یاست دلته مساوي هم لري، دا چې هغه دلته هم دغه رقم دی، معنا دا ده صفري قیمتونه شامل دي. ښه اوس توجه ورته وکړئ. منفي 3x منفي 3 د دې صفري څو دی؟ منفي یو. دې طرف ته کومه علامه؟ د x د ضریب په رقم منفي دی، منفي علامه، او دا طرف خلاف، او دا بل 5x مثبت 3 د دې صفري قیمت دی منفي 3/5، دا طرف ا ته ورته او دا طرف یې خلاف. د افادې اشاره څنګه وټاکم؟ علامې ضرب کوي، منفي مثبت منفي. ښه چې دا مو ضرب کوي. اوس ورته وګورئ، راځم سوال ته. کومه سیمه یې غوښتې ده؟ دا وایي یاد کوئ افاده، افاده لوی یا مساوي صفر. معنا دا ده چې کومه سیمه چې مثبت وي هغه جواب دی. که د دې لوري هغه طرف ته وایي بیا جواب څه شي راتلی؟ افاده کوچنی صفر. منفي ساحه جواب راتلی، نو زه ورته وایم چې دغه جواب دی. نو د سوال جواب ولیکئ، د منفي یو څخه تر منفي 3/5 صفري قیمتونه هم شامل. د منفي یو څخه تر منفي 3/5 پورې. څنګه دی؟ دا مو تړلی ولې ونه نیوئ؟ ښه زه دغه سوال ته منتظر وم. دا غلط سوی نه دی، دا ما صحیح ولیکئ. د منفي یو څخه تر منفي 3/5 دا مو ولې تړلی ونه نیوئ؟ ځکه چې د ماته ویلي صفري قیمتونه شامل که، په د خاطر مو هغه تړلی نه دی نیولی. نو دا خو صفري قیمت دی. نو تا اول په دې ځان پوه کړه چې صفري قیمت یعنې څه؟ یعنې هغه قیمت چې افاده صفر کوي. تاسې دا قیمت راواخلئ وضع کوي چې افاده صفر کوي؟ نه. صفري قیمت مطلب دا دی هغه قیمت، ګورئ صفري قیمت د باینومونو صفري نه، صفري قیمت هغه قیمت چې افاده ور باندې صفر کیږي. آیا یو کسر خپل د مخرج په صفري صفر راځي؟ د مخرج په صفري خو تعریف شوی نه وي. یو کسر خپل د صورت په صفري صفر راځي. نو ما دا ځکه شامل نه دی نیولی چې دا د افادې صفري نه دی. نو دا اصلي تحلیل سو، او اسانه داسې ویلی سي په کسرونو کې که صفري شامل و د مخرج د مه شاملوئ. دلیل یې ځکه د مخرج په صفري باندې افاده نه صفر کیږي، د مخرج په صفري افاده تعریف شوی نه دی راځي.